بسم الله الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء او واده شوی د خزونه پتا سو باندې حرام دي الا ما ملکت مگر هغه وینځي چې مالکان دي ايمانکم ستاسو خلاصونه ده غوي کتاب الله علیکم لیکل شوی حکم دی د الله پتا سو باندې واحل او حلال کړی شوی دی لکم ستاسو د پاره ما وراء ذالکم هغه چې ما سوا دی د دینه د ذکر شوونه ان تبتغو چې طلب کوي تاسو به اموالکم په بدل د مالونو خپلو محسنینا چې نکاح کوونکی غیر مصافحین نه زنا کوونکی فمستمتعتم بیا هغه مہر چې فائدہ واغستله تاسو به په سبب دا غي منهن د دوینا فآتوهن نو ورکړی دوی ته اجورهن مہرونه د دوی فریضه مقرر کړی شوی ولا جناح او نشس گناح علیکم پتا سو باندې فيما ترادویتم په هغه کې چې راضي شوی وي تاسو به په هغه من بعد الفریضه پس د مقرر کولونه الله فرمایي که خزو خاوند یو بل پر ځامندې سره څه کمی زیاتې په مہر کې کول غواړي نو هیڅ ګناه در باندې نشته ان الله بشک الله کان دی علیما خفها حکیما خ حکمت والا ومن لم يستطع منكم او سوق چې لري واستستا سنا تولن د فراخي د مال ايان کې حل محصنات تر دې چې نکاح وکړي د آزاد خذو سره المؤمنات مؤمنان خذو سره فمما نو نکاح دی وکړي دا غچا سره ملکت چې مالکان دي ايمانکم خلاص نستاسو من فتياتكم المؤمنات د وینځو استاسو نه چې مؤمنان دي والله اعلم او الله خپو هدي بإيمانكم په ایمانونو استاسو بعضكم من بعض استاسو د جنس د بعضو ندي فن حوهن نو نکاح کړی د دوی سره باذن اهلهن په اجازه د مالکانو د دوی وآتوهن او ورکړی دوی ته اجورهن مہرونه د دوی بالمعروف مطابق د دستور محصنات په داسې حال کې چې پاک دامن وي غیر مصافحات نوی ښکار زنا کوونکی ولا متخذات اخدان او نوی نیون کی پټاشنیان پټ یارانه نه کوي فاذا احسننا بیا چې کله واده کړي شي دوی فینا تینانو کچيري راتګي وکړو بفاحشتن بحیاي تابتکاری تا فعليهن نو د په دوی باندې نسب ما نیمه د هغه علی المحصنات چې د په آزاد خزو باندې من العذاب د سزانا ذالک لمن دا د هغه چا د پاره خشی العنتا چې یریږي د ګنانا منکم دستاسونا وان تصبروا او صبر کول ستاسو خیر ډیر غوړه دی لکم ستاسو د پاره والله غفور الرحیم والله ډیر بخون کې ډیر مهربان دی